دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ستاد بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستاد بندگان دا بے وسا افغانان. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو الحمدلله درنور تراغلیو. درنور د افغانستان بالخصوص په ننګرهار کې یو ولسوالي ده چې غرایزه علاقه ده. ګر چاپیره غرونو په خلې منځ کې خلک اوسیږي. ډیره یخه علاقه ده. الحمدلله خوشحاله په دې باندې یو چې دغه مظلوم او یتیم ماشومان فقیر خلک تاسو ګورئ. اکثره ماشومانو چپلکې که تاسو وګورئ جمپر هیڅ نه لري. انشاءالله هم دوی ته هم د ژمي دپاره د ژمي وسایل راوړي. دا به ورته سپارو او دا به تسلیموو ورته. خواته یې دوستانو دوی ته ما وایي چې څنګه یې؟ دوی وایي چې ښه یو. په شهي ژبې والا دي، زموږ او ستاسو ورونه دي، زموږ او ستاسو د دې هېواد بچیان دي، پښتو ژبه باندې نه پوهېږي. موږ هم دلته راغلي یو. انشاءالله هم دوی ته مرسته راوړې. ته راکړه بچی دا چپلک. دا د دې وطن حال دی. تاسو وګورئ په دې غرایز علاقه کې په دې یخنۍ کې دا ماشومان کوچنی ماشوم دی. د اسلام له نظره په ماشوم باندې څوک د کار کولو حق نه لري. زموږ او ستاسو د ماشومانو حال دا دی. الله دې خپل خاص رحم وکړي. جوړې د خپې خو دې هم چاودې دي ټولې که نه؟ د لاسونه دې ولې نه خاورو کې ګرځي؟ دا درد نه کوي بچې؟ غوړی نه لږ لږ کوي درد؟ پلار دې چیرې دی؟ پلار دې څه کار کوي؟ چیم نه کوي، بوډا دی. بوډا دی پلار دی؟ د کور سرپرستي هم څوک کوي بیا؟ زما پلار لږ څه کولی شي. څه کار کوي پلار دی؟ خټې کوي. خټې کوي، پردي کورونه جوړوي. چې اشنایی راشي کور ته وي په وینو کې لږ پات خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته په مهربان شي. دوستانو بوټان، جمپر، همدارنګه خولۍ، دستکشې، جورابۍ، ګلیبند دا ټول به د ماشومانو هر یو ماشوم ته به یو یو پیکیج ورکوو. دغه ماشومان چې لاسونه یې چاودي، دستکشې به استعمالوي، لاسونه به نه چاودېږي، جورابې به واچوي، خپې به نه چاودېږي، بوټان به ورکوو. انشاءالله دا به دوی ته تسلیموو. بے گناہ ہم پا کور ہم پا بیدیان بس یو نم ور باندې کېږ دی خو خاموش وی حقیقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه په نصیب مکړه وروري په نصیب مکړه وحدت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال کوي ستا الحمدلله درنو هیوادوالو همدغه ماشومان چې نه جمپر نه جورابې نه بوټان هیڅ نه لرودل تاسو وګورئ څومره ښه ښکاري. دا د دې غرایزې علاقې د درنور د یو لرې پرتې سیمې شاوخوا غرونه دي، همدیز استوګن دي او ډریب کې مسافر د ولیالیا کې ژوند کې سبقونه خپل وایي.
نو الحمدلله همدغه شیان هم ټولو ته تسلیم کړه. الله پاک دې ستاسو صدقې ستاسو اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې داسې ډېری بېوزله ماشومان دي، د هغوی په برخه کې راسره همکاري وکړئ. وچه یخني ده، تر څو هغه ماشومان هم سپانسر او سپورټ کړو. یشسن افغانستان. خدایت پر مهربان شي ته یې وساتې عزت